بسم الله الرحمن الرحیم. د خپلواک پښتونستان ټولنې ډیره مننه کوم او نن زه د هغوی ځای ته راغلم، خوشحاله شوم. شاه خالد صاحب سره او ادریس صاحب سره مې ملاقات وشو، خوشحاله شوم. څو شعرونه دې ورته ډالې وي، روماني غزل دی چې نو څنګه به پې نه بلېدو اور بنارسی کې، نو څنګه به پې نه بلېدو اور بنارسی کې، جوړوله چې د کور خلکو په زور بنارسی کې. او هغې هم په زړګي خپله بېوسه مینه یوړه، هغې هم په زړګي خپله بېوسه مینه یوړه چې کشره خور اتله د مشرې خور بنارسی کې. او تا هم د زلمیتوب سپرلي پردي وطن کې تیر که، تا هم د زلمیتوب سپرلي پردي وطن کې تیر که، کړي ماته به هم سپین ویښته پیغور بنارسی کې. او یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کوره جوړ کي، یوه نیمه روړي ځان سره اور بنارسی کې. یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کوره جوړ کي، یوه نیمه روړي ځان سره اور بنارسی کې. د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې، د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې، کتل مې ستا عکسونه درې څلور بنارسی کې. او نیازبینه ستا نیازبینې پر هرونه په زړه یوړه، میلو نه شو پر هر ته یې ټکور بنارسی کې. ډېره مننه کوم.